نو عزتمندو که د ستاسو یوه جوړه لاړله نو د دې ملګري پوره سیزن لاړل. عزتمند یو ځل په یو کلي کې درزي دکان او ډیر زیات مهنت یې کولو او ډیر مهنتي انسان خو یو شپه د هغه په دکان کې هور لګېدلو. چې هور لګېدلو نو د هغه هور د شور د وجې نه محلې والا راووتل چې ویې کتل د درزي په دکان کې هور لګېدلی دی. نو چا چې دی اوبه راغوښتلې او په دکان کې ور ویشتلې هور مړ کولو کوشش یې کولو. چا فایر بریګیډ ته کار وکړو چې هراشي هغه هور مړ کولو والا ګاډی کوم چې اوبه وړي. خو بهرحال هغه هور هغه محلې والا په شریکه سره مړ کړ. بیا د هغې نه پس چې وکتلی شو نو درزي والا ډېر زیات نقصان شوی و. کپړې هم سوځېدلې وې، ماشینونه هم سوځېدلي وو. نو محلې والا مشوره وکړه په شریکه سره چې موږ به د ده مدد کوو. مدد یې په کومې طریقې سره وکړلو چې ټولو خپلو کې چانده را جمع کړله. چاندې را جمع کړله او د درزي والا له ورکړله او په دغه طریقې سره د محلې والا د هغه درزي مدد وکړو. نو دې ته ویل کېږي انسانیت. تاسو دغه ویډیو کتله دا 2026 د وړوکي اختر سیزن دی او په دکان کې هور لګېدلی دی. نو عزتمندو که د ستاسو یوه جوړه لاړله نو د دې ملګري پوره سیزن لاړل. نو تاسو ته هم پکار دی چې دا زموږ د کلمې رور دی او انسانیت په لحاظ سره هم د سره مرسته پکار ده، د ده مدد کول پکار دي. بجای د دې چې موږ دنه نقصان واخلو موږ ته پکار ده چې دله حوصله ورکړو او د ده مرسته وکړو. نو الله پاک د ټولو مسلمانانو خپل حفاظت وکړي او دغه شانتي هر کاروباریان چې الله رب العزت ټول په خپل حفاظت کې وساتي او الله د هر قسم مصیبتونو پریشانونو او د تاوان نه محفوظ وساتي.